وعلیکم سلام. څه نوم لري؟ صدام حسین. صدام حسین یو کوېسچن درنه کوم جواب به راکړې. تاسو وکړئ. څه کاروبار کوې؟ یاره زه خو زره صد دکاندار یم. دکاندار. تا نه مو دا کوېسچن دی چې سادې نه یو ګوډی ځي ټل ته هغه په 1 غنټې 20 منټو کې ځي و هغه نه چې کومه دی 8 منټو کې رسي دا څه وجه کیدای شي؟ والا خو بس دغه نه لږ تکلیف یې رشت دی پوه شوې. نو څنګه رشت؟ لکه کرونا وایرس د وجې نه په ټکونو باندې ګوډې ودروي هغه نه ودروي هغه نه څه تکلیف نه وي پوه شوې. سوچ وکړه غلط خو نه شي. یاره څه نه شي ویلی. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ نور اکبر. نور اکبر بھائی یو کوېسچن درنه کوم جواب به راکړې. بالکل واخه. مو سره دوه کوره دي یو کانو نه جوړ شوی دی بنګلا دی یو د لرګي کور دی امبولانس ډېر تیز روغلو دا اور به اول کوم یو مړ کوي لرګي والا به مړ کوي که کانو والا؟ لرګي والا. والې بس لرګي کونه سوچ وکړه. بس سوچ کړه خپله سوچ په وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ فن الله. نه تعلیم نشته او بی بی اے کنټینیو دی فورس انشاءالله. او یوه پوښتنه کوم جواب به راکړې. بالکل ویلی هغه مو سره کوم لفظ دی چې هغه ولې کوم صحیح او مو سره پړویږي غلط؟ اردو کی یا انگلیش والا؟ اردو کی. تنگ نہیں. سوچ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ محمد حسین. محمد حسین بھائی. محمد حسین دلته چیا کوي؟ کرکټ شروع د میچ دی. نو زه نه کرکټ په اړه څه پوښتنه وکړم جواب به راکړې. وکړه کیدای شي. هغه مو سره کوم یو شاعر چې په متوني سره چې کومه د مور باندې ټول خوشحالېږو خو لیکن هغه خپله متوني نه جوړېږي. خپله متوني نه جوړېږي. نه مو سره چی دی؟ بیټ دی. سوچ په وکړه. سوچ مې کړی بیټ دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ ولایت شاه. ولایت شاه یو پوښتنه نه کوم جواب به راکړې. ها ویلی نه. ډېرور یې؟ بالکل. لکه سادې نه یو ګوډی ځي ټله پرې هغه دغه نه 1 غنټې 20 منټو کې ځي خو هغه نه 8 منټو کې رسي دا څه وجه کیدای شي؟ دا روډ خراب دی نه پټکې دي ورای حساب کتاب دی. سوچ په وکړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ فهد. دلته چی کوي راغلی؟ دلته گیم ته راغلی. گیم ته راغلی. نو گیم په اړه یو کوېسچن درنه کوم جواب به راکړې. بالکل یا یو کوم هغه وي خو هغه مو سره کوم شی دی چې په متوني باندې مو ټول خوشحالېږو خو لیکن هغه خپله متوني نه جوړېږي؟ وایه وایه. سوچ په وکړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه دی؟ قیصر خان. قیصر خان. قیصر تعلیم دې شته؟ او څومره دی؟ یس کوم ساینس او فاینل ایئر به انشاءالله وي. ماشاءالله. یو کوېسچن درنه کوم جواب به راکړې. انشاءالله خامخا. هغه مو سره کوم لفظ دی چې مو یې ولې کو صحیح وپړویږي مو سره غلط؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ محمد نعیم شاه. نعیم شاه تعلیم دې شته؟ تعلیم شته دی. څومره دی؟ بی. ماشاءالله. یو کوېسچن درنه کوم جواب به راکړې. بس داسې مو هغه سره ریلیټډ وي چې زه هغه حل کوای شم داسې کوېسچن وکړه. لکه ویسټ انډیز خلک خو ټول لیدلي دي افریقې خلک هغه بالکل تور دي هلته کې مشروم پیدا شي د هغه غاښونه به تور وي او که سپین. غاښونه به سپین وي ځکه چې غاښونه د ټولې دنیا ایکول دي راکړي. سوچ په وکړه. سپین بیا سوي د سپین څه خبره. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ عبدالحنان. عبدالحنان بھائی کوېسچن راکوم جواب به راکړې. او مو سره یو ګوډی دی هغه د سادې بازار نه ټله پورې ځي 1 غنټه 20 منټو کې ځي و هغه نه مو سره 8 منټو کې رسي دا څه وجه کیدای شي؟ هغه نه سره ځي خو هغه به روډ پسې وي هغه نه دغه نه به روډ خراب وي که نه. سوچ په وکړه. نو څه روډ یو شی به مزه شي ورته. نو څنګه یې چې دغه نه 1 غنټې 20 منټو کې ځي هغه نه 8 منټو کې رسي دا څه؟ کم وخت کوي چې ته یو څه بل کاروبار وي چې که چای مای هوټل ته ودرېږي. هوټل ته ودرېږي. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ زما خاندان نوم دی. خاندان. ماشاءالله. تعلیم دې شته؟ تعلیم شته دی. څومره دی؟ دې پورې به 10 ایگزام ورکوم. یو کوېسچن کوم جواب به راکړې. بالکل. ویسټ انډیز خلک به د لیدلي وي افریقې خلک څه هغه تور دي هلته کې چې مشروم پیدا شي هغه غاښونه به توري که سپین؟ هغه به سپین غاښونه وي. سپین غاښونه. سوچ په وکړه. یاره مو خو هغه کې ډېر دي سپین غاښونه وي. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ محمد الله. محمد الله. تعلیم دې شته؟ تعلیم شته. څومره دی؟ زه سطح پسټریان. ماشاءالله. او بله داسې کوېسچن درنه کوم جواب به راکړې. بس وبسو که د مو علم کې څه وي هغه مو سره کوم ټکی دی چې موږ صحیح لیکو وپړویږي غلط؟ همون سره کوم ټکی دی چې صحیح ولیکو وپړویږي غلط؟ یا دې پته خو مې نشته دی. سوچ په وکړه. نه دې پته مې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام څه نوم دی حمید الله حمید الله بھائی حمید الله یو کوېسچن درنه کوم جواب به وعلیکم وک کرکټ په حوالې څه کرکټ ګراوند ته راغلی دلته کې یو کوېسچن درنه دا هغه دی چې هغه مو سره کوم یو شی دی چې هغه متونې باندې موږ ټول خوشحالېږو خو لیکن هغه په متونې نه خپله جوړېږي متونې باندې ټول خوشي یو او متونې نه خپله جوړېږي شارټ سوچ مه کوئ سلام علیکم وعلیکم سلام بھائی نوم د سر سهیل سهیل سره تعلیم ده شته شتار لګزګ یو کوېسچن درنه وکړم جواب به وکړه دا خو تاسو ته پاته ده چې ویسټ انډیز د افریقې خلک تور دي هلته کې چې ماشوم پیدا شي هغه خونه به تورې که سپین نه دا معلومه خبره ده غاښونه به هغه سپین وي غاښونه خو دې پسې نه دي چې هغه نسل پسې ځي مننه ملګرو پروګرام به تاسو لیدلی امید لرم چې پروګرام نه به ستاسو کومه دی خوند خستی د کوم سوالونه مو وکړو د هغو جوابونه به مو تاسو ته ښایي ټول نه اول سوال چې کومه دی هغه مو د روډ په حوالې سره کړی چې یو ګاډی چې کومه دی هغه مو سره سادې نه ټله په رښتیا مو سره څوره فاصله کور کوي نو ډېرو خلکو مختلف چا په ټریفیک واړوله چا چې کومه دی ویل چې روډ خراب دی خو لیکن د هغه چې کوم سوال جواب مو سره دی 1 غنټه 60 منټه او 80 منټه دا مو سره یوه خبره بل کوېسچن چې مو کړی و خلکو نه چې د ویسټ انډیز د افریقې خلک چې کومه دي هغه تور دي هلته کې چې ماشوم پیدا شي د هغه غاښونه به سپین وي که تور چا ویل چې دا به سپین وي چا بیا تور وي خو چې ماشوم پیدا شي د هغه غاښونه نه وي او بل مو چې کومه دی خلکو نه بل دا تپوس کړی و چې هغه کوم یو لفظ دی چې لیکو یې مو صحیح او هغه پړویږي غلط ملګرو دا کوېسچن که هر چا ته معلوم وي د دې جواب چې کومه دی مو ته په کمنټ کې راکړو دا به مو تاسو ته نه ښایي دا مو ته ضرور مو تاسو انتظار و کمنټ به مو سره کوو یو بل کوېسچن دی چې هغه کوم یو شی دی چې په متونې موږ خوشحالېږو خو لیکن هغه خپله متونې نه جوړ دی دغه چې کوم سوال جواب دی دا هم مو ته تاسو کمنټ کې راکړو یو وړوکی ونکې پوینټ دی لږ سوچ په وکړو نو ته کمنټ ضرور راکړو